نن به په قطر کې څه کیږي؟ افغانستان په کوم لوري روان دی؟ دا مهمه موضوع را سره په همدې ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د 2020 کال د فبروري 9 نیټه د شنبې ورځ د افغانانو لپاره د تاریخ یوه مهمه ورځ ده. د فبروري 9 په 4 کلونو کې یو ځل راځي او دا ځل د افغانانو لپاره د سولې پیغام راوړی دی. په همدغه ټاکل شوې ورځ به د افغانستان د سولې تړون لاسلیک شي. د امریکایي ځواکونو وتل او همداراز د بین الافغاني خبرو پیل ته به لاره هواره شي. د دې تړون لاسلیک ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو خبریالان او د امریکا په ګډون د 10 هیوادونو استازو هم د ګډون زرغون څراغ ورکړی دی. طالبان دا تړون په فاتحانه انداز لاسلیک کوي او د افغانستان حکومت له پخواني موقف نه نور راټیټ شوی بلل کیږي او په کمزوري حالت کې بریښي. طالبان وایي چې د دې تړون پر بنسټ به ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه وځي او هیڅوک به افغان خاوره د بل خلاف نه کاروي. امریکا وایي چې دوی پوځ کموي خو په مکمل ډول نه وباسي. افغان حکومت د طالبانو سره د سولې په تړاو 2-3 ځله خپل موقف بدل کړی دی. اوس د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان حکومت موقف دا دی چې د هیواد له بېلابېلې قومي مشرانو، سیاسیونو او مدني فعالانو جوړه یوه د خبرو جرګکۍ به جوړوي او له طالبانو سره به خبرې کوي. وړاندې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره یوازې پر حکومتي پلاوي تمرکز کاوه، خو د ولسمشري له ټاکنو وروسته چې د اشرف غني او عبدالله ترمنځ ټاکنیزې ستونزې راولاړې شوې، ولسمشر غني په هغه پخواني برم کې پاتې نه شو. ولسمشر غني کور دننه سیاسي او نظامي مخالفت سره لاس او ګریوان دی او دا تور ور باندې پورې کیږي چې د سولې پروسه کې خنډونه جوړوي. ښاغلی غني د 2 ځل ټاکنو وروسته بهرنۍ نړۍ کې هم له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ بریښي. هغه ته د ټاکنو مبارکیانې ډېر لږ وویل شوې او نوموړی په نړیواله کچه هم د یوازیتوب پر ګړنګ ودرېده. د ولسمشر غني ځواک به د فبروري له 9 نیټې وروسته څرګند شي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون جزئیات ښکاره کړی شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې نو د ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.